دا یو ورو سوال کړی دی چې آیا د څاروي د قرباني څاروي دپاره څه خاص عمر شتي او که نه؟ الجواب واضحه مسله ده، خو زه درته مختصر بیانوم. حدیث کې درځي امام مسلم رحمه الله دا حدیث راوړی دی جابر رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم لا تذبحوا الا مسنه بالالوي او که درته ملاو نشو او ګرانه وه نو په ګډانو کې هغه ګډه للولی شي چې عمر شپږ میاشتې. اوس تفصیل کوو. مسنه د هغه څاروي ته وایي چې د پیو غاښونه یې ولیدلي او دوه نور راختلي. نو د ثاني دپاره علما عمر ښیي. بیزا څومره عمر به وي؟ کال. غوا غلی 2 کاله، میخ هم داسې ده. اوښ 15 کاله. د اجازت صرف په یو څاروي کې د ما ذکر کوم ګډ کله نور ته ملاو نشي او ګډ ته ملاویږي شپږو میاشتو دی د شپږو نه کاله پورې، نو دا څه دی؟ دا جایز دی. خو دا استثنا صرف په ګډ کې ده بس. بیزه کې هغې په نسل کې دا نشته. لازم به دې کې ګورې عمر ته او څه ته؟ غاښونو ته. غاښونه چې ولیدلي د پیو او نور راختلي دوه، نو بس د باندې قرباني کېږي. والله اعلم. حق یو کس دا ووایي چې ما غوا ولیده او 2 کلنه نه ده، 2 کلنه نه ده، خو باډي دومره غټه ده چې د 2 کلنه نه زیاته غټه ده. څه خیال؟ مسله د باډۍ نه، مسله څه ده؟ مسله د عمر ده، د غاښونو ده. نه ګوري چې عمر یې چې دی کم دی، غاښونه یې د پیو نه دي ولیدلي، او یا د 2 کالو نه کته ده غوا، او د رسم له ولو یره غوښه یې ډېره ده. نه ده روا ده. نو دا عمر دی چې کوم شریعت ښوولی دی. والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی دی چې په داسې څاروي باندې قرباني کولو څه حکم دی چې هغه نه نر دی او نه ماده ده؟ په دې قرباني باندې، په دې څاروي باندې قرباني کیږي او که نه؟ الجواب په دې څه مانع خو شریعت نه دی ښوولی، څه دلیل خو په دې نشته چې شریعت منع کړي، او نه دا عیب ښوولی. رسول صلی الله علیه وسلم عیبونه خو واضح بیان کړي، خو دا عیب په یو ځای کې هم نه دی بیان کړی. نو غوښې ته به ګورې او د هوښیارو نه چې کوم په دې کې پوهه وي د هغو نه به تپوس وکړي چې دې څاروي غوښه څنګه وي. نه که غوښه کې نقصان نه وي نو بیا په دې باندې قرباني کول څه دي؟ هغه جایز دي. والله اعلم.